السلام علیکم دوستانو. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی رئیس عزیز الله فضلي وایي د افغانستان د کرکټ لوبې مینوالو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري چې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د لوبډلې سکواډ اعلان شوی دی ډېر ښه سکواډ دی، خو یوازې د درو لوبغاړو اړتیا پکې شته ترڅو دوی راسي. هغه لوبغاړي هر یو لکه حضرت الله زازی یا هم نورعلي زدران د پیل لپاره او شرف الدین اشرف. اوسنۍ شرایطو ته په کتو سره د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د توپوهنې او توپاچونې له مخې پیاوړې لوبډله ده او دا هغه لوبې دي چې د افغانستان لپاره 10 امتیاز لري. نو پکار ده چې د افغانستان کرکټ لوبډله د پاکستان کرکټ لوبډلې په مقابل کې ډېر ښه سکواډ وي. دا ډېره ښه خبره ده چې نوي ځوانانو ته ځای ورکړل شوی دی، خو دغه درې لوبغاړي قابلیت لري ترڅو ځای ورکړل شي د اوسنۍ ریزرف یا احتیاطي لوبغاړو په ځای کې وي، ځکه د ستر ټیم په وړاندې باید د یودم نوي ځوانانو ته په لوبډله کې ځای ورنکړل شي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې نړیوالې ورځنۍ لوبې چې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي د ICC نړیوال جام د سوپر لیګ برخه دي چې د دواړو هیوادونو لپاره ډېرې مهمې لوبې دي. دا لوبې د سپټمبر میاشت کې ترسره کیږي او ښایي په سریلانکا هیواد کې وشي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.